السلام علیکم ورحمت الله. که تاسو چیرته د ظالم په مقابل کې خپل غږ نشئ اوچتولی نو هیله کوم زما دغه پیغام در سره مخکې خپور کړئ تر څو زموږ غږ د وخت حاکم ته ورورسیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې چې د اهل الحدیثو سره کوم ظلم وحشت او زیاتی روان دی دا له هیچا څخه پټ نه دی. په ننګرهار کې په کونړ کې په کندوز کې او په مختلفو ولایتونو کې د اهل الحدیثو د ګل په څیر ځوانان او علما شهیدان شول، په قتل ورسېدل، په بېرحمانه توګه په ظالمانه توګه ووژل شوه، په ونو باندې وتړل شول، په ونو پورې راځوړند شول، په دښتو کې په ډېر بېرحمانه ډول ووژله، خو هیچا یې پوښتنه ونه کړه. ولې وژل کېږي؟ جرم یې څه دی؟ د هغه قتلونو په نزد جرم دا دی چې دوی خوارج او یا داعش دي دا ټپه ورته په ټنډه ووهي. خو پوښتنه اوس دا راولاړېږي له عوامو سره دا فکر او پوښتنه پیدا کېږي چې کله چې ته داسې یو ظالمانه عمل کوي آیا ته د خپل امر لرې؟ آیا دا څوک چې وژنې دا محکمه شوی دی؟ قاضي پرې فیصله کړې ده؟ آیا کوم ثبوت شواهد مستند معلومات شته چې دا شخص رښتیا هم داعش او یا خوارج دی؟ نه، دا هیڅ هم نه لري. ته چې کله ته دا هیڅ ثبوت کولی نه شي، هیڅ مستند معلومات نه لري، بیا تا ته چا د اجازه درکړې ده؟ دا خو د دنیا په کفري قوانونو کې هم نشته چې یو څوک د محکمه نه شي، په هغې باندې د ثبوت نه وي، هغه د مجرم نه وي او ته یې په داسې یو بېرحمانه او ظالمانه توګه ووژنه. یوه خبره ښه په غور سره واورئ. هغه پښتانه وایي چې په تنګ شي په جنګ شي. یو کال مخکې داسې د نر زوی په افغانستان کې نه و چې په زغر دی د افغانستان د اسلامي امارت بیرغ راخیستی او په کابل کې یې رپولی وی چې ویلی وی چې دا خلک زنده‌باد. کال وړاندې به چې ستاسو دفاع چا کوله یا به ستاسو په نفع یا په ګټه باندې تبلیغات کوله، هغه ته به د پنجاب غلام، د پنجاب د ملیشې او د وطن د خرڅونکي خطاب کېدو. کال خو لا پرېږده چې 2 میاشتې وړاندې ستاسو هغه مشهورو مبارزینو خپل مخونه نه شوه راڅرګندولی، او اوس چې تاسو ته الله سبحانه وتعالی دا موقف او قدرت درکړو، تاسو له دې موقف او قدرت څخه داسې استفاده کوئ چې په خلکو باندې ظلمونه کوئ، خلک ځوروئ او خلک تر پوزې راولئ. یو خبره په یاد ولرئ، الله سبحانه وتعالی د سر له پاسه سر پیدا کړی دی. د هر ظالم لپاره الله سبحانه وتعالی بل ظالم پیدا کړی دی. د امارت مشرانو او د امارت مسؤلینو کال وړاندې په افغانستان کې هیچا دا فکر نه کولو چې دا جمهوریت به ختم شي او بیا به امارت راځي او په ټول افغانستان باندې به د دوی حاکمیت وي. او نن تاسو هم په دا فکر مه اوسېږئ چې بیا په افغانستان کې بل هم کوم داسې قدرت راشي چې موږ به له منځه ویسي او د دوی به حاکمیت وي. که چېرته ستاسو دغه ظلمونه دغه وحشتونه نړیوال نه ګوري او د افغانستان زیاتره خلک یې نه ګوري، خو هغه رب چې موږ او تاسو خپل رب منلی دی 24 ساعته زموږ او ستاسو مشاهده کوي، زموږ او ستاسو د ذرې عمل ورته معلوم دی، د هیڅ یو عمل څخه هغه غافل نه دی. له هغې څخه خو وډار شئ، له هغې څخه ویره ولرئ. اوس هم سری وخت دی په دې مورد جدي اقدامات وکړئ او دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ. او ستاسو په صفونو کې چې هغه شریرې کړۍ دي چې هغه غواړي چې یو مذهبي جګړه په افغانستان کې رامنځته شي او دا جګړه ګرمه وساتي، او ډېر علما شته چې ستاسو له ادرس څخه ډېرې عجیبې او غریبې خبرې کوي، د هغوی خلکو خولې ور وتړئ او د تل لپاره یې له دې شر څخه مخه ډب کړئ. په دې هیله چې دې موضوع ته د امارت اسلامي مسؤلین جدي پام وکړي او په اړه یې جدي اقدام وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.